دیو جنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی جلسنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ بد رسول اللہ مبارک سر ناستو داس بخاموش غلبو کأن علی رؤوسنا الطیر لکه زمونږ په سرونو چې مارغان دي داسې به خاموش بلکې قاضی عیاض رحمه الله شفا شریف کې لیکلی دي چې صحابه به د رسول الله مبارک په مجلس کې ناستو مارغان براتلو د دوی په سرونو په اوږو باندې به کېناستېده هغوی به دا ګمان کو چې دا تیږې دي او ونې دي دومره په اطمینان او سکون سره د هغې وجه دا وه چې څوک به مؤمن شو رسول الله مبارک به ورسره ملاقات وکړه په یو نظر مبارک باندې به د هغه وصل وکړه نو چې کله به وصل وشو بیا به ترېنه اضطراب لاړو بیا به ترېنه چغې لاړې بیا به صبر او سکون پکې و تر څو پورې به چې ملاقات نه و کړی نو اضطراب کې به و چغو کې به لکه بنو تمیم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته را روان شو 1000 کیلومیټره فاصله وه مکې مکرمې ته راغلو پوښتنه یې وکړه رسول الله مبارک نشته ستړي ستومانه خو مبارک نه وینې روانې وې بیا د مکې مکرمې نه را روان شو مدینې منورې ته پښې مبارکې پړسېدلې وې وینې ترې را روانې وې غرمه کې راورسېدل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مودو باندې نه ورته غاږ وکړه یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا اے محمد موږ ته راوځه قرارې نه کېدل کله چې ورسره رسول الله مبارک ملاقات وکړه بیا هغه اضطراب هغه چغې فریادونه هغه ټول ختم شو دیو جن صحابه کرامو کې وجد کمو ځکه هغه واصلینو هغوی د رسول الله مبارک د نظر د برکته مقام د وصل ته رسیدلیو نو خدای پاک ورته صبر او استقامت ورکړ منګ او تاسو د صحابه واقعات اوریدلې دي یو صحابي په کور کې اورو لګېده دی په مونځ باندې ولاړو خلک راغله اورې مړ کو د چې د مونځ نه فارغ شو وی څنګه راغونډ شوي زما کور کې وی ته خبر نشوې وای نه وی کور کې خو اور لګېدلی و او موږ هغه اور مړ کړ وی قسم دی که ما اور لیدلی خپل اهل ته به وي وی چې زه مونځ کوم تاسو خبرې کوئ ځکه زه چې په مونځ ودرېږم ستاسو خبرې نه اورم یو صحابي پښه خرابه شوې وه طبیب او ډاکټر ورته وی دا پرې کول غواړي د دې صحابي بیبي ورته وی طبیب ته دی چې په مونځ ودرېږي بیا ترېنه پرې کوي په مونځ چې ودرېده پښه یې ترېنه پرې کړه سلام یې چې وکړه وی څنګه راغلی یې زما علاج ته وی پښه مو درنه پرې کړې ده اپې نه و خبر دومره هغه وصل مقام کې و
چې خپل ځانم ترې نه هیرو